السلام علیکم. خوږو کتونکو، زموږ سره چې بله کومه تیوري ده نو هغه ډیپینډنسي تیوري ده، د انحصاریت چې کومه نظریه ده چې یو ملک په بل ملک انحصار کوي، نو دا وایي چې پور کنټریز ګلوبل ساوث، غریبان ملکونه دوی ورته ګلوبل ساوث نوم ورکړی دی، ډیپینډ آن ریچ کنټریز. دا وایي چې دغه غریب ملکونه چې دي نو دا انحصار کوي یا اړخمن دي په مالداره ملکونو باندې، او هغه مالداره ریچ کنټریز ګلوبل نارت نوم دغې ته ورکړی دی. فار ټریډ دا انحصار په څه کومو خبرو کې کوي؟ تجارت کې انحصار کوي په دغه مالداره ملکونو، په قرضه کې چې دی نو د غریب ملکونو انحصار کوي په دې مالداره ملکونو، ان ټیکنالوژي او په ټیکنالوژي کې چې دی نو د غریب ملکونو انحصار کوي په دې مالداره ملکونو. چې دا انحصار کوي په دوی باندې او دوی ته اړخمن دي، نو د دغې په نتیجه کې څه چل کېږي بیا؟ this dependency keeps them weak and underdeveloped. نو دغه انحصاریت چې دی، دغه اړختیا چې ده، بیا دغه غریب ملکونه چې دي نو دوی کمزوري وي د دې وجې نه، بیا او بیا چې دی نو د ترقۍ د کرښې نه لاندې وي، غیر ترقي یافته وي. even after colonialism، دا مخکې بیا وایي چې حتی چې تر دې پورې چې after colonialism ended، چې کله نو آبادیاتي نظام چې کوم هغه ختم شو، د هغې نه وروسته هم د economic chains remained، اقتصادي ځنځیرونه چې دي نو اوس هم باقي دي. کولونیلیزم خو لاړ، هغه چې کوم کولونیل چې کوم امپایرز وو هغه خو لاړه، ختم شو، هغوی لرې شو، خو د هغوی چې کوم مسارات دي او هغوی چې کوم ځان سره کوم کیپیټالیزم یا کوم چې کوم د هغوی ډیپینډنسي وه د غریب ملکونو په هغه باندې، هغه اوس هم په دغه غریب ملکونو کې باقي ده.